بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې موږ راغلي یو ډاک ته د ډاک چې کوم مسایل دي د دې کوم محرومیان دي د هغې باره کې زموږ د موجوده چې کوم نن د دې پروګرام ملمه دی د هغې سیاسي بیک ګراونډ د هغې سیاسي شخصیت باره کې جی یو آی سره د هغې تعلق دی زموږ ګران قدر ملمه زموږ یو ډېر دروند ملمه د دې پروګرام مولانا عبدالوکیل حقانی صاحب هغې سره خبره کوو د دې حلقې پوره مسایل باره کې معلومات یې لرو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوکیل صاحب لغونته زموږ ناظرین ته د دې خپل سیاسي پولیټیکل بیک ګراونډ باره کې لغونته خبره وکړئ جی. جزاکم الله خیر. وړاندې خو ناصر جمال صاحب ستاسو د ټیم پښتو ټي وي زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په دې مصروف دور کې تاسو چې کوم دی د خپل قیمتي وخت وکاږلو او زمونږ په رنګه چې کوم دی غریب کلی او موږ په رنګه کمزورې چې هغې ته هم چې کوم دی د خپلو اظهار ما فی الضمیر د بیانولو د خپل د کلي د علاقې د مسایلو بیانولو موقع راکړله. شکریه جی، ډېره مننه. ډېره شکریه. د سیاست ته تاسو کله راغئ او جی یو آی ستاسو پهلنۍ پارټي وه که نه بله پارټۍ کې وایي جی یو آی ته راواوړېدئ؟ پولیټیکل بیک ګراونډ لغونته زموږ ناظرین ته ووایي. سیاست خو چې کم دی چونکې وړاندې نه پوهېدلو بیا چې کوم دی ما په 2003 کې 4 میاشتې ولګولې. هغې نه بعد زه بیا مدرسې ته لاړم. چې مدرسې ته لاړلم نو په هغې کې چې کوم دی موږ وکتلو چې یو سیاست چې کوم دی یو اسلام کې یو اهم او چې کوم دی یو بهترینه شعبه ده. نو د هغې اسلامي نقطه نظر سره موږ سیاست چې کوم دی سلیکشن د سټډي کړلو ابتدایي دور و. نو دا تقریبا 2006 وه چې ما سیاست چې کوم دی عملی طور باندې جی یو آی یعنې جمعیت علماء اسلام پاکستان جوین کړلو. تقریبا 2006 نه زه دې خوا تر نن تاریخه پورې الحمدلله په جمعیت علماء اسلام پاکستان کې زه یم جی. ٹھیک جی، ماشاءالله جی. نو بیا تاسو دا سیټ چې دی نو دا پهلنی الیکشن دی؟ جی بالکل، دا زموږ پهلنی الیکشن دی جی. زما څه کوي چې زما په خاندان کې هم دا پړومبي ځل باندې دا موقع موږ ته د خپل د دې کلي ګران د علاقې ګرانو او په موږ باندې احسان کوونکو چې کوم دی عوامو موږ ته مشوره راکړله او رشته دارانو خپلو استادانو ملګرو هغه زه چې کوم دی مجبور کړلم دغه شي ته چې تاسو ودرېږئ جي. نو دا وړاندې ځل و زموږ او په خاندان کې هم لکه څوک خاندان کې هم جي دا زموږ وړاندې چانس و جي. دا غټه خبره ده او دومره ښکلي منډیټ سره چې دی الحمدلله ثم الحمدلله دا زما د دغه علاقې عوام په ما باندې چې کوم دی یو ډېره یعنې ما ته ډېر عزت راکړلو جي. صحیح، دې کې اوس شک نشته جي. دا غټه خبره ده چې یو کس پهله ځل ودرېږي او هغه دومره زبردست طریقې سره منډیټ واخلي. سره د دې جي چې تاسو ته پته ده چې دا بلدیاتي انتخابات دا داسې یو مرحله وي چې دې کې جي کور په کور باندې او دارنګه لکه یو کلی یو هغې نه کسان. نو شکریه ده د خپلو عوامو جي، د الله احسان دی. بالکل جی. ناظرین دې کې دا یو خبره ده بلدیات او ایم پی اے ایم این اے سیټ دې کې ډېر زیات فرق دی. دې کې بلدیاتو کې دا وي چې زما د محلې نه مولانا عبدالوکیل حقانی صاحب هم ولاړ دی خو ورسره چې دی نو نعمان عظیم هم ولاړ دی. ورسره چې دی نو زما هغه سره به زما کاروبار شریکي ورسره زما خپل فیملی کې یو طرف ته ماما ولاړ او بل طرف ته مې اترز وي. نو لکه هغه فیملی هغه ټیم کې ووټ اخیستل دا ډېر سخت کار دی. لکه هغه بعضې ځایونو کې بیا ډېر زیات دغه شي. نو دا ډېره غټه خبرې چې یاره یو سړی بلدیاتو کې دومره ښایسته طریقې سره منډیټ والي. مولانا عبدالوکیل حقانی صاحب ستاسو که د حلقې د ډاګ چې کوم مسایل دي د دې په باره کې خبره کو بل ترتیب مسایلو ته راځو نو دلته د سړکونو څه صورتحال دی جی؟
د کوڅو د سړکونو سړکونه یا کوڅې شولې یا نالې شولې جی تاسو په دې لار باندې برغلی ضرورت شته دی جی ٹھیک هر علاقہ چې کم دی داسې دا چې یو وی چې کامل صرف یو الله جل شانه ذات دی نور کمزورتیا جی زموږ په علاقہ باندې د سړکونو شته دی سره د دې جی زه یو خبره کومه سره د دې چې زه جی آی ام او پی ټی آی موجوده حکومت دی او سخت مخالفین هم دي سیاسي ولیکن بیا هم چې کوم د ارباب وسیم سے بوسله کار شروع کړی دی موجوده ایم پی ایس چې کوم کار شروع کړی دی جی امید دی ان شاء الله کدا لګتاونی موږ سره نور وګړو په دا شی په ترتیب وچره دلو ان شاء الله زم چې زموږ په دې کلی کې به د سرکونو یا د کوڅو د دې مسله به ان شاء الله سره کنټرول شي ډیره ښه خبره ده جی ډیره مزیدار خبره ده الله رب العزت یو کې چې دا مسله حل شي ک جی یو آی حل کوي ک پی ټی آی حل کوي ک ان پی حل کوي ک هر څوک حل کوي چې مسائل ختم کړي تاسو په وسط سره جدي یو خبره کول غواړم زه به شکه چې کوم دی د جمعیت علماء اسلام کارکون یم رکن یم ما ګټلم ده بالکل خدا زموږ یو منشور دی او دستور هم دی جی چې او په دې باندې موږ فخر هم کوو د نورو پارټونه چې کومه پورې ما وټونه نه ګټلي زه چې کوم د جمعیت علماء اسلام یم او چې کله هم زه وټو ګټم نو دا زموږ چې کوم مشرانو یو طریقه هم ده اسلافو چې بیا زه عوامي سړی شم صحیح ده عوامي سړی مطلب دا دی چې دا خاص نه چې زه بیا خامخا صرف جی آی ولا کار کوم بالکل او نور له چې کوم دی زه کار نه کوم یا چې کوم دی موجوده دور کې پی ټی آی زموږ ایم پی ای دی بالکل نور عالم صاحب دی بالکل نو زه به چې کوم دی د خپل کلی دی پاره خپل عوامو دی پاره زه به چې کوم دی د دې درتم زما زه به چې کوم دی ارزم کوم زه به سوالم کوم زه به هر څه کوم ان شاء الله العزیز دا غي باندې زما د کلی زما د عوامو هغه دا فائدہ کیږي او دغه کیږي نو تاسو به چې دې ته نه ګورئ ازاله کیږي ختميږي ډیره ښه خبره ده د عبدالوکیل اګانی صاحب لګدار ته وایي چې دلته د تعلیم د پاره د لکانو پرایمري سکول جنکو پرایمري سکول میډل سکول سر جی نصر جمال صاحب ډیره خپل خبره ده تعلیم خو یو داسې شی دی دا خو اساس دی بنیادی شی دی جدا بالکل بالکل زمونږ چې کوم دی لکه تاسو ګورئ جی موږ په دې کلی کې یو پرایمري سکول دی د الکانو یو د جنکو دی تر 5مه پورې پرایمري بل چې کوم دی های سکول دی هغه سره سیکنډریم دی جی نو زه سوزل لکه چې کوم دی بالایي احکامات حکام ولا لاړل ما زموږ د الکانو په دې سکول کې د استادانو له کمای دی جی هغه حواله سره موږ خبره کړې ده دا رنګ چې کوم دی جی لګ تعمیراتی کارونه به کمزوري دي ٹھیک جی ان مطلب دی چې ضرورت شته دی جی ضرورت شته دی سٹاف ضرورت دی یا ضرورت دی ټیک جی بالکل دلته دا جنکو سکول دی نو دې کې چې کم دی دا اساتذاون کم دی جی تعمیر چې تاسو ګورئ ډېر کمزور دی سکول هم ورکوټ دی عبدالوکیل اګانی صاحب درته وایي چې دا 5مه پورې د جنکو جی جی ها زه تاسو د حلقې ته چرانه وته ما مولید چې یاره هایر سیکنډري خوشتا های سکول خوشتا های سکول سیکنډریم دی جی دا سیکنډریم دی دا ها هغه تاسو ته نږدې دی د جنکو میډل یا های سکول دلته نشته دی جی دا په دې درمانګو د موږ سره چې کوم دی یو تقریبا یو 2-3 کیلومتر کې یو کلی دی هلته شته دی جی بیا سکول لپاره ماترې لځي او دا رنګ کالج ملته کې شته نو انې سیکنډري او دا رنګ هاي لیول څخه هم کله محروم دی او دا خو غریبه طبقه ده دا خو به دومره پیسې جی بالکل اگر چې دغه یونین کونسل په دغه کلی باندې نامېږي بالکل یونین کونسل ډاک جی بالکل جی بالکل بالکل دا صحیح خبره کوي د صحت باره کې راته وایي چې دلته بي ایچ یو وغیرہ هیڅ نشته دی صحت لحاظ سره چې کوم د سرکاري دلته کې سم نشته پرایویټ سطح باندې کله نه کله چې کوم دی ټیمونه راولم جی بل ذاتي هغه سره خو سرکاري سطح باندې هیڅ نشته دی صحیح ده که تاسو خپل ذاتی طور سره صحیح فټ کړی وي ټیک ده ګنې سرکاري چې کوم دی ډسپنسري دلته نشته دی نو دا خلک چرته زی دا چې بس د پولیو د پاره یا ټیکو د پاره پوخ پول دی
دا رنګه ورڅخه روډ باندې یو ځای دی ښایي کوزه تیراو کېږي دي مطلب دا چې 2-3 کیلومتر لګي زی بالکل جی بالکل نو ماګه خبره ده چې یاره غریبه طبقه ده غریبه طبقه ده او دغه سيزونو د پاره بچ دي نو دي د رکشیم کوي ټکسیانې هم کوي سوزکی ته هم د بجلی صورتحال دلته څنګه ده بجلی خو چې کم دی دا به ته وایم چې ګنټه په ګنټه یو ګنټه وی یو ګنټه وی ودی او بیا کې کله چې کم دی فالټونه راځي او دا رنګ چې کم دی خلک کې پرمټ یالي سیف پرمټ خستل شي دغه د وجه نه بجلی مساله لکه مطلب د چشته ده ٹھیک ट्रांसफार्मर वगैरह खराब शी बिया सको अगर अपनी मदद आपके तहत वीजी अच्छा तक के एमपीएस से या एमएनए से चकाल कड़ी या हज गुलाम अली से बिल्कुल नो आगे कई कनी बलदादे च बखपला चंद बांधे खबिया पसंद बांधे आखी ठीक जी बिल्कुल सही दा د ګیس صورتحال سره دی ګیس کو چې کم دی یو داسې مسله ده چې زموږ ټول علاقې ته محرومه ده جی خای دا ګیس په حواله سره که تاسو ماته لګ مخکې مقرره کړی ما چې کوم د فایلونه درخواستونه عمر کړی دي او دا رنګ سوسو زلزلې مجي دفتر ته ما سره چې کوم نه په هغه د ناظم دی یعنی کونسلر دی بای امیر صاحب اور سره آباد لاله اور سره اختر منیر یوث ممبر نو موږ چې سوسو زل وزټ کړی دی او زموږ دا مسله چې کوم دی تقریبا 7 سالو شو خای چې زموږ ګیس نشته دی او بیلونه چې کوم دی خاص صحیح بیلونه ادا کیږي جی خا بلم راضی او ګیس نشته ګیس نشته دا زبردست خبره ده ډېر خپل خبره ده سوسو زل چې دی کې وبدي او بوله ټیمونه مراوس صفایي والا جی زم صفاکلو خو چرته چې کوم دی دا سي هغه نه راغلي باوجود چې کوم دی موږ ته بیا نه وای یو پیپ لاین چې کوم دی منظور کړو د چار پریزه نه جی چې باغې باندې وای چې پجاګي او دارنګ چې کوم دی تیراو ډاګ و د دې مسله به حل شي نور عالم سي موږ ډیر مشکور د هغه په وساتت سره هغه ته موږ پکې ویناو کړل هغه کړل نو هغه بیا مسله حل کړل خو هغه سره هم چې کوم دی د پریشر صحیح نشولو ګیس را نغلو موږ ګیس را نغلو اگر چې باغې باندې ډیر غټ فند ولګېدلو ٹھیک جی بالکل صحیح ده د نکاسې صورتحال دلته نکاسې خو دا څه به ته وم چې د علاقې خدای الحمدلله په نکاسې سره دا څنګه نشه وکړه نکله دا ویړې چې کوم د ډکی شي ناله جی جی د کې یو بنیادی مسله راغله د جی خو غي باندې موږ اوس لګ کوشش چالو کړی دی دا علاقې چې کوم د دبليو اس اس پی والا تا والا شوی دا جی ها بالکل نو ټي ام ای والا وایي چې دا د غیته والا شوی دا چې موږ دبليو اس اس پی والا ته ورشو غي موږ سره دغه بهاد یونین کونسل دی په دې کې باقی تاسو نوم شته دی او موږ سره فند نشته دی نو چې ټي ام ای والا ته ورشو هغه ته دبليو اس پی والا ته مخ کوي او دبليو اس پی والا چې ورشو نو هغه چې کوم دی خو راړی ټي ام ای ته دلته زموږ سملګری دي دغه په وساتت سره الحمدلله بس موږ تاسو ورزله دوله دریوله کسان راکې او چې کوم ضروري کوسي وي نو دا ناله د موږ صفاګو خو لکه چې کوم حق دی هغه شان نه کیږي او ناله پخې دي ټوله ناله پښته دی چې پکې ضرورت شته دی څه ناله پښې وي او بیا لړ شوی دي خای هغه دوباره بیا خراب شوی دي ټیک شو جی سرکاري وړه ملاوي سرکاري وړه خدا ته چلو چې ما په دې روزه کې یو ټرک راوسته او فرید الله سي په هغه سره زموږ تحصیل ناظم دی هغه نه بعد بیا چې کم دی دا پته وی چې سیاسي حربوه نو موجوده حکومت چې کوم دی هغه بیا په چیرمنانو باندې بند کړل خصوصي باغ کسانو بند کړو چې کوم د مخالفو پارټو اپوزیشن دي اپوزیشن بالکل نو هغه کې چې کوم دی بیا زموږ کلی کې تقسیمېدل خاجي ولیکن هغه د نورو کسانو په لاس باندې وږي د نورو کسانو په لاس باندې وو یا مطلب داسې وایي چې د مخصوص کسانو له به ورکول او هغه بیا نورو مخصوص کسانو د ټرک پر راتللو چې بس هغه به کوم د خپل خطر تی گزارې کوله خو لکه بیا هغه کې داسې وکنه چې یو کس داسې وي چې هغه د شي لپاره ژوندۍ وکړ شوی خلکو تجویز کړی وي منتخب کړی وي نو زم چې ما اوراده دینه چې کومه پارټي دغه ته د شی ملو شي زه تلو مجید خزانه ته ډي سي دفتر ته تلو نو مال ته تنده خبره پیښم کړله ماره کې هغه به یو خبره وکړه چې تاسو موجوده ام پی ایس سره ملو شئ ما بیا مزل پکې کولو خو بیا هم زه شکر دی هغه خو ګل منډه واله او که د هر چا په لاس باندې وي نو تقسیم شول خیر څه خیال دی چې یاره که د اختیارات دا دی دغه ته ورکړی شي چیرمنانو ته او هغې له هغه عزت ورکړی شي چې د کم عزت وعده شوی وو مونږ خو چې کوم دی ګیله کوو که نه همدغه ګیله ده چې که هر څه وي جي عمران خان صاحب بیانونه دي وګوري یوټیوب باندې هم شته دی د هغې په پیجونو باندې هم چې کوم دی چې هغه چې موږ به اختیارات په نیچ
سطح ته چې کوم دی منتقل کوو او باوجود په دغه باندې چې کوم دی د انتخابات هم شوي دي نو دا دې ته خپته ده چې عوام چې کوم دي لکه دا ام ان اے ته ام پی اے ته یا دا رنګ چې کوم دی نه دي همدغه چرمنان هم دې لپاره وي چې د خپل مسلې بیان کړي تاڼه شوله جرګه شوله مرکه شوله دا رنګ ضرورت صحت په حواله سره تعلیم حواله سره نو هغه باندې تاسو چې موږ نور خپويږي اختیارات لکه منتقل شوي نه دي جی او منتقل کول ډیر ضرورت دی جی ډیره مهرباني تاسو مولانا عبدالوکیل لکانی صاحب چې تاسو شکریا جزاکم الله خیر بیا تاسو د ټیم تاسو د چینل چې کوم موږ ډیر مشکور جزاکم الله خیر ډیره مهرباني ډیره شکریا ناظرین دا زموږ نننې ملما مولانا عبدالوکیل لکانی صاحب ډاکټر سره د دې تعلق ته جی یو آی د دې پارټي دا پارټي ضروری نه وي ضروری دا خبره ده چې را د دوی ایم څه دی د دې مقصد څه دی دویمه خبره ده چې زه بار دا خبره کوم په دې پروګرام کې چې عمران خان پالیسي سره زما اختلافات نشته یا شته دا بل خبره ده خو دې خبره سره د دې خبره زه تایید ضرور کوم چې او د دې خبرې پی ټی آی چیرمنان هم تایید کوي چې عمران خان چې دا وادي باندې دا الیکشن کړو چې دا اختیارات او دا فن چې دا کوڅه په کوڅه ورسي اوس دا اختیارات د عمران خان منی کړی دي کنه دا صوبایي حکومت خپل یو گیم کوي دی باره کې کم از کم لږ احساس پکار دی چې دا جی یو آی والا پی ټی آی والا اے ان پی والا پیپلز پارټي والا پی ایم ایل ان والا دا ټول چې دی دا په وټونو باندې دلته را رسیدي دي د مقام ته او دا ماغه وټونو دي چې په کم باندې لیډرشپ خپل ځان رسولې دي کوشش دا پکار دی چې دی ته هم د دې هغه عزت مطابق د دې هغه د کم عوامو چې د دین ایکسپیکټیشنز دي کم د دینه توقعات دي دغه په مطابق باندې دی له د دې هغه اختیارات ورکړي شي د دې فرض ورکړي شي او د دې هغه عزت ورکړي شي اجازه غواړو ډیره مننه السلام علیکم